تاسو هم کوي د په روژه کې انجکشن والی شم که نه؟ بالکل والی شي. نن یو بل ملګري م تپوس وکړ، وی زما غاښ خوږېږي، زه غاښ ایستی شم که نه؟ بالکل ایستی شي چې ماهر ډاکټر چې وینه یې تېره نه شي. په داسې طریقه والا غاښ وباسي یا غاښ ډک کړي چې د وینه یا اوبه تېرې نه شي، پروا نشته، دا غاښ ایستی شي پکې. او که چېرته وینه یې تېره شوه، د تېرېدو امکان یا د اوبو د ګوټیا د دې د تېرېدو امکان، نو بیا دې نو باسي غاښ. خو ماهر ډاکټر چې وي معلوم دننه کېږي، وینه نه تېرېږي. بعضې خلک وایي خوله وینه شي، دې سره دا وینه تېره شوه روژه ماتېږي که نه؟ چې کله هم د انسان خوله وینه شي نو لاړې دې توکي، او که لاړې تېرې کړې نو بیا دې لاړې توکي، پته به ورته ولګي چې دا لاړه غالبه وه که وینه غالبه وه. که لاړه غالبه وه، وینه ورباندې کمه وه، نو بیا خیر دی. او که وینه زیاته وه او لاړه کمه وه، د رنګ نه پته لګي، بیا روژه ورسره ماتېږي. خو د روژې څه کفاره وغیره ورسره نشته، بس صرف قضا به ونیسي. دویم دا د تراو متعلق بعضې وروڼو تپوس کوي، مونږ کور وکړو که جومات کې وکړو. اوس خو نن سبا د کرونا د وجې نه زموږ علماو دا فیصله کړې ده چې کم نه کم خلک دې په جومات کې وکړي او په خپلو کورونو کې حجرو کې خپلې جمع وکړي. هسې تراویح نفلي عبادت دی، یعنې سنت دی، سنت دی ده، یعنې نفلي دا معنا چې زیاتي عبادت دی، نور دا سنت دی. نو په خپل کور کې هم جمع کولی شي، په خپل حجره کې هم جمع کولی شي، خو یو بنیادي څیز دی. زموږ خلک د تراویح نه ځان خلاصوي. هغه عالم پسې منډې وي، امام پسې چې ډس دی وباسي، لکه د کلاشنکوف په شان ډزېږي، نو هغه پسې منډې وي دې زر تراویح کوي. دا قمقلتوب دی چې ته اړو بل جومات ته لاړې، کوم ملا چې زر در تراویح کوي تا وکړه، نو په لاره دې څونه وخت ولګه. د زر تراویح او د ښکلې تراویح په منځ کې ټول 15 منټه فرق نه. نو 15 منټه کې د الله قیمتي عبادت ولې ضایع کوئ د خدای بندګانو؟ دا هغه چاته ویم، هغه عالم ته ویم، هغه امام ته ویم چې د خلکو منځونه ګډوډوي او زر غرض غروز شروع کړي، نه قومو کې او نه جلسو کې، بس سمع الله لمن حمده ملا نیغه نه کړي او نیغ دي سجدې نه، او د یو سجدې نه سر اوچت کړي، په منډه دویمې لځي. د مارونو دا قومه د دوو سجدو په منځ کې جلسه ده، او د رکوع نه چې پاسې قومه دا ګورئ د دریو امامانو زموږ د امام ابو یوسف د ده په نیز فرض ده، که ده ونه شي مونځ ونه شو. زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته واجب وایي چې که ده ونه شي نو مونځ پوره نقصاني دی، او د واجب او د فرض په عمل کې هېڅ فرق نشته، لوی نقصان یې وکړه، مونځ یې تباه شو. او دا خو خدای پاک پورې ټوکې کې د عبادت خو د الله د رضا چې الله پرې راضي شي، او زه د الله په حضور کې د خپلې پوره عاجزۍ اظهار وکړم، نو الله پورې ټوکې کول پک دا چې یو سړی یو افسر له لاړ شي، یو بادشاه له ورشي، او دقسې حرکات و سکنات دي، او په منډه راځي، دا سر به مازدیګر به پرې ووایي. ما پورې ټوکې کوي، اطمینان سره ولاړ یې هلته روغ غلی، لاس پې په ادب او په احترام راکوي. نو د الله ذات څومره لوی دی. صرف 15 یا 20 منټه ده، صحیح تراویح ده، زر درمیان کې فرق دی. نو 20 منټه او په 15 منټو مهرباني وکړئ زما اشترونو، خپل عبادت مه بربادوئ. د رمضان عبادت ډېر قیمتي دی، ډېر زیات، او د تراویح ډېر لوی ثواب دی، د شپې مونځ دی، ډېر لوی اجر دی، ډېر لوی ثواب دی. قسم دی صحابو به په دومره وخت اړو چې بیا به کور ته لاړ، نو خپلو نوکرانو، خادمانو، غلامانو ته به شا به پېشمنۍ راوړی، ګورې سبا راخېږي، دونه شوق به یې کوه. نو ښه په اطمینان تراویح کول. په کوم امام چې زر زر کوي، ډزډوزي شروع کړي چې زر ترې ځان هم خلاص کم او زر ترې مقتدیان هم خلاص کم، د دې ټولو مقتدیانو هم چې ورته پته ده چې دا غلط دي، د هغوی خپله هم ګناه وشوه، مونځ یې خراب شو، او د مولا په سر د هغوی ګناه هم راوړېدو، خپله هم پرې راوړېدو. نو مهرباني وکړئ تراویح په صحیح طریقه، ښه خشته ښکلې مزېدار تلاوت، هغه قاري صاحب چې هر حرف خپل ځای ته رسوي، او قومو جلسه په خپل ځای کوي چې الله خوشحاله. چې څوک زر زر مونځ کوي، دې ته د مونځ غل ویل کېږي په حدیث کې، او چې دا خراب مونځ کوي، خراب دا معنا چې زر زر کوي، ځان ته خلاصوي، الله پورې ټوکې دي چې دا مونځ الله ته لاړ شي، فرشتو ته الله وایي په دې مخې ورغورځي، دې ته زما ضرورت نشته. نو داسې نه ده پکار، ښکلې مزېدار. نو دا یو څو مسلې وې، اکثر په ټلیفون باندې بعضې دوستان د دې تپوس کوي
نو دا مې ځکه وضاحت